ملګرو سلام. دا پلان مو تاسو ته د کیم وو چونګ کتاب انتخاب کړی. دا در پیژنو کیم وو چونګ هغه سړی و چې د دیوالیه شوو شرکتونو د بیرته په پښو درولو باندې ډېر زیات دی مشهور او د ډایو په نوم باندې نړیوال شرکت لاره او دا کتاب لیکلی دی. زرینې لارې ټولې لارې په سرو زرو پوښلي دي. ژباړه یې میر احمد یاد کړې ده. دا هغه سړی دی چې ځوانانو ته ورښیي چې کله هم له ماتې ونه ویرېږئ. څوک چې له ماتې ویرېږي هغه حتمن ماتې خوري. دا هغه سړی دی چې تل هر کار د بري په هیله او د بري په امید باندې او د بري له پوره انرژۍ سره پیل کړی دی او پکې بریالی شوی دی. دا کتاب دانش خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی او نږدې 208 مخونه لري. په ډیره روانه پسته او خوږه پښتو باندې ژباړل شوی دی. دا سړی وایي کیم وو چونګ وایي چې دا کتاب ما یوازې د کوریا ځوانانو ته نه دی لیکلی، دا مې د ټولې نړۍ ځوانانو ته لیکلی دی. په نړۍ کې چې چیرته هم ځوان دا کتاب دی ولولي، زما له تجربو نه دې ګټه واخلي او خپل ژوند دې ښکلی او روښانه کړي. کیم وو چونګ وایي ما به چې هر کله هر شرکت ته به تللم، یو شرکت به چې دیوالیه شوی و ما به اخیسته، نو ما به لومړی پخوانۍ تجربې په نظر کې نیولې او له هغه نه وروسته به مې دغه شرکت کارمندان او خپله دا شرکت کور چې د دوی د ماتې او ناکامۍ لامل څه شی دی، لامل به مې پیدا کړ، شرکت به مې رانیو او بیرته به مې په پښو باندې ودرو. نو په دې هیله چې تاسې هم دا کتاب له دانش خپرنځي او د هیواد له نورو کتاب پلورځیو ترلاسه کاندئ او ویل ولئ او د کیم وو چونګ له تجربو نه کار واخلئ او په خپل ژوند کې عملي کړئ او تل د کتابونو لوستلو ته دوام ورکړئ. نوي کتابونه ولولئ، تجربې مو زیاتې کړئ او ځان بشپړ کړئ. زه ډېره مننه.